یو ماشکی پیژنئ څه ته وایي بشکی ماشکی هغه به ډولکی ته ګډېده د ډول اواز به چې واورېده نو ماشکی به ورته په ګډا شي زامن ورته وی چې که بیا ډولکی ته ګډ شي نو وجني ویل نه ګډېږي د ولي په غاړه ناست دی مشک ډکوي د ډولکی اواز یې واورېد چې واورېده نو ویل نه ګډېږم درته زه زامنو منې کړی یم بیا چې یو سات تېر شو ویل نه ګډېږم زامنو منې کړی یم خیال کړی په دې ډولکي کې کله مست غوندې تار شروع شي نو مشکې په ځمکه راوویشتو او په ګډېدو شو ویل مړه نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي هسې وایم چې دې څیزونو ته ټینګېده ډېر ګران کار ډېر ګران شورا منبرای تا وزارت تا صاحب نور لین دین تا دا ډېر ګران کار خدای دې دا امتحان په مونږ نه کوي دا ډېر ګران کار زما عزیزانو دا واورئ والله کبھی د مفتی محمود سره رشتہ وا نه مې استازو نه مې پیرو نه مې د کلیو نه مې د وطنو هېڅ مې نه کېدو خو زما دې په خدای قسم چې په پاکستان کې د حق علم بردارو که په پاکستان کې علما سړي کړي نو مفتی محمود کړي که په پاکستان کې علما په دنیا کې پچا پیژندلي نو مفتی محمود کړي که د بی بی سی نمائندګانو به د علماء پراپیګنډه د بی بی سی نه نشر کوله د مفتی محمود برکتو هیڅ نه و زما خو په ملک راته د حق علم بردار ښکارېده بله دا چې په پاکستان کې هغه خلک د ایمان په رڼا پېژندلي وو هر سړی ورته معلوم بیا په ټول پاکستان کې د بوټو صاحب او د ده چې څه وخت کې اختلاف و نو په ټول پاکستان کې دا اعتماد په ما کړی و زه د بوټو د خپل ځان په منځ کې چې کړی وما 30 ورځې د سیحالې او د پنډۍ په منځ کې زه ایچي وم دا اعتماد مفتی په ټول پاکستان کې په ما کړی والله سر د مفتی دی او سر زما دی خدای مې دې لویه په سر نه ماتوي خو په زندګۍ کې به هغه ونه کړم چې په قیامت کې د مفتی روح راته چېرته ګیله وي د مفتی لاس به ډېر د مرۍ نه نیولي په قیامت کې چې ته خو زما دست راست وې دی خو وګوره هارون الرشید سره یو مینځې وعده کړې وه چې سبا شپې له به درځم هغې ورته ویل زه خاوند لرم خاوند سره د شپې صلاح کړې ده چې د هارون رشید غوښتې هغې وی وه ښځې بادشاه دی او زه غریب یم که زه مړ شم ته به بل مېړه وکړې ښځې ورته قرآن وخوړو چې ته مړ شې زه به بل مېړه نه کړم دا ښځې نامه وه غادره څه نامه یې وه غادره چې څه موده پس سړی مړ شو دې ښځې بل مېړه وکړو چې بل مېړه یې وکړو نو د شپې ورته مېړه په خوب کې راغی ورته وی چې وه ښځې صدق الذي سماک غادری صدق الذي سماک غادری رښتینی او هغه څوک چې په چا پتا غادره نامه یې کړه خو غدار وی او غدر دې وکړو نو زما عزیزانو انشاءالله العزیز چې زه په دې ملک کې ادنا خادم د مفتی محمود ځان ګڼم او روح به راته په قیامت کې ګیله نه تاسو د ټانک خلک واوره د مینې او د عشق تقاضا دا ده چې کم کور سره د چا مینه د هغه کور د کوڅې سپین پې خلک
دا سیده کنه د مینې تقاضا څه ده پایسک بوسی دا مجنون پایسک بوسی دا مجنون خلق گفتان چی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود مجنون سپیرانی ولو د سپیخپی سپی دا څه کې لکه وې دا سپی به کله کله د لیلا په کوڅه کې ګرځېدلو نو د لیلا د کوڅې خاورې د خپو پورې لګېدلې دي نو خپې ځکه سپوم چې خاورې مې خولې لره عزیزان که مفتی محمود سره ستاسو مینه او محبت او لوی لوی پی پلانم د مفتی د پاره را سملولیو نو دا زما د ایمان تقاضا ده چې هغه مینه به ستاسو د زوی سره باقي دا چې زوی به خدای خبر موږ له څوکي کوو کی کدا تما ستاسو د بنده نه نو دا لوی شرک دی دا لوی شرک دی عزیزان دا الله نه سیوا کتا د بنده نه دا تما وکړه چې دی به مال سره کی دی به مال څوکي دی به ما نوکر کی دی به مال دنیا را کی دا لوی شرک بنده څه شی دی او داغه ورکړه بچي ورکړه داغه ذات وایا چې دری کی او په خزانو کې کمې نه ورکړه داغه ذات وایا چې 24 غنټې درکې او تستړی کېږي نه په خپه کېږي بندنه خو یو ورځ غواړه په دویم ورځ چې ورشي تندې به درته تري کله چا سره مرګرتیا د دنیا په غرض او په لالچ وکړه دا لوی شرک مرګرتیا په دې ملک کې صرف او صرف د خدای د رضا لپاره کې او عزیزانو مرګرتیا په دې ملک کې صرف د خدای د قانون او د جناب محمد رسول الله د قانون لپاره عزیزانو زه قطعا د دې په حق کې نه یم چې زما لاس ته د اقتدار راشي زه د وزیر شم او خدای پاک د ما د پاکستان د وزارت نه دومره لرې ولري لکه د ځمکې نه چې اسمان دا وزیران تاسې ګورئ نه چې داسې ګرځي راګرځي او وزارت ټکي څومره بدنامي لاس یو وزیر تللی و خیبر ته هغې والا روټای موټای کړې ده نو چې دی را پاسېدلی اوس تقریر کوي ورته وایي چې رونو تاسو آرام سره کښېنئ انشاءالله د اسلام آغاز قبایلو نه به کېږي خلق ورته سبحان الله سبحان زه خبر شم چې زه خبر شم ما په ورداز وال مانولې قبایلو کې به بل پیغمبر پیدا کېږي چې د اسلام آغاز به د قبایلو نه کېږي د اسلام آغاز خو غار حرا کې یو ځل شوی دی د محمد رسول الله په لاس او د هغې تکمیل شوی دی بیا په جبل رحمت د پاسه د محمد رسول الله په لاس په 23 کاله کې هلته آغاز وشو او 23 کاله پسې هلته تکمیل شو خبره خلاصه شوه نو اسلام آغاز قبایل نه به کېږي دی خو وګورئ وایي ورو ورو به کېږي څه به کېږي نو چې دی دا د ورو ورو ټکې ووایي نو ما لا د قبایلو غزل رااچي چې ببو ورو ورو ډړی مې کېږي بابو ورو ورو ډړی مې کېږي وایي ورو ورو به کېږي دی خو وګورئ د پیرنګي قانون سره خو 200 کاله مونږ چلېدی شي ورو ورو را باندې نو د مارشالله ډنډې لاندې 6 کاله مونږ تېر کړه ورو ورو خو نه او د خدای قانون او د رسول الله جوړ کړی قانون دومره سخت دی او ظلم دی او سود کفر دی چې مونږ به ورو ورو ورسره بلدېږو یعنی یکدم
د خدای او د رسول قانون سره مونږ بلدېدې نه چې ځکه چې اور دې سوځېږو پې دا څه خبره ده په ورو څه معنا که د انسان جوړ کړی اډیننس په یو ګنټه کې په ټول ملک حاوي کېدی شي د محمد رسول الله جوړ کړی اډیننس په یو ګنټه کې په ټول ملک ولې نه شي دیکھو وګوره بیا کدا ټول نه کوي یو درې را سره وکړه درې یو غل نه لاس غوسکه په ټول پاکستان کې یو غل تو وګوره چې بیا په پاکستان کې څوک د غلا نامه وایي وایي یو زناکار संसार کا تو وګوره چې په پاکستان کې بیا څوک د زنا نامه وایي یو شرابي په درو تو وګوره چې په پاکستان کې بیا څوک شراب وڅښي عزیزانو نن ستا په ملک کې شراب علی الاعلان څښلې او بیا څکلې کېږي د چا په ځایونو کې نن زنا په دې ملک کې وګوره علی الاعلان کړلې کېږي دیکھو وګوره ہر جرم د پاره په قانون کې سزا شته زناکار سړی او ښځه ونیوی شو گرفتار شو عدالت ته پیش عدالت ورته وایي چې هلکه تاسو دا بدفعلي په زور کړې ده که په رضا وایي جي په رضا هم کړې ده په زور خو هم نه ده کړې نه جي نه په رضا سره هلکه مو ویل چې نه مو ویل عدالت ورته وایي ځای ما بری کړی نو دې لپاره په قانون کې څه دفعه نشته جواری وګوره نن د ملک 80% خلک جوارګر دي قانون کې وګوره جواری دپاره کومه سزا زما عزیزان غل نه لاس غوڅ شه او تصویری په اخبار کې راغی ته وګوره چې په ملک کې بیا د غلا نامه څوک وایي زناکار संसार شه تو وګوره چې په ملک کې بیا د زنا نامه څوک وایي یو شرابي په درو والی شو تو وګوره چې په ملک کې د شرابو نامه څوک وایي دا خو اوسه د خاریانو جنت او دوزخ زمونږ پېښور کې خاریان وایي چې जन्नत मन्नत नहीं है इनके बाग बगीचे में जन्नत मन्नत नहीं है इनके बाग बगीचे इन्हां मलवाड़ियां ने जन्नता ते दरख्ता ते नहरा ते दरियावां बड़ा छोड़ियां और जनता नहीं है इनके किधरे बाग बगीचे उसन मलवाड़ियां ने की सिरकी बड़ा छोड़ा है तो दो जख्मो जख्मी नहीं है इंजे दबका शक है जन्नत मन्नत नहीं है इंजे बाग बगीचे में ते दो जख्मो जख्म नहीं है इंजे दबका शक है उसको गलोई चरोरा में कैचता ने गोरेश्ता ने दुरेश्ता से दबका शक वली खलाना तो बासी जिनाकार वही चरोरा न पकी कैचता न बंशता न संसार शता न कार दिसदे ची जिना न तोबा बस शराबी हुई ची न दुरेशता न कैसता न बंशता न कार दिसदे ची शराब न तोबा तासु पुरुष अर्ज में दाओ ची द मुल्क अमन और द मुल्क सलामतिया ची दा आगा द मुल्क कानून कुरान कवलो के अजीजानो तर सो पोरे چې د ملک قانون بدل نه تاسو وګورئ زموږ په ملک بیک وخت درې قانونه چلی بیک وخت تعزیرات پاکستان مارشل لا او شریعت بینچونه شته کنه اوس قاضي عدالتونه هم قایمي قاضي صاحب هم شهر کې پکې نمبر وایي هغه وایي قاضي عدالتونه
نو قاضي عدالتونه بڅو کی شریعت بنچونه درې کاله وشو تر اوسه پورې یو کیس ورته نه دی پټاپ کړی نو شریعت تانه سره چې قاضي کینی نو الته مال یو سره راغی وی مولانا صاحب زما د ځمکې فیصله نه او جج پکې ته سالس کړی نو پدې مې پوي کا غټما خوستا سالسی منم او کنه غټما نو بیا نه منم عدالت کې فیصله مال چې قصه تیرا کړه نو سړی بیللا مال بالکل غټي بالکل غټي ورخه دې ذمہوار مازی ذمہوار غټي او چې څو وخت دواړه ډلې را میدان ته شوې فیصله مې ولیکله دغه سړی بیلو دا وابلو غټل ما ته تارا ته چې وی چې ته غټي مال اوس پکې بل نقطه راوته خبر نه وم ډېر ټوپونه ووال لاړو مړ شو تر مرګه پورې بیا ما سره خبرې نه کوي ته به شریعت ته اله نږدې راځي چې غټي او چې نه غټي نو بیا به شریعت ته نږدې نه راځي تاسو خیال را د کوم قوم من حيث القوم کې دا حالي دا به اله کېږي کہ شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد وہ ازلی بدبخت پنسیتن کار نکیگی انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ددی پولا پولال پا فولادی خنجر پکار دی چیزا گردنے ہوئے ونتے ہو دیکھو گو رہے مگنا بندہ تولے کمزور ہے اوزی تولے کمزور ہے زمولائم غریب سڑے راگے جنا جو رہے روجہ ما تکم کنا زورتے نا چزمک او اسمان پی جنی افتاغتا روجہ ماتول جائز ندی غریب سری تا زدہ ہے او یو غٹ سندارا ہے خان دے خسرب جیلا سڑک بول آرہ گئے مولانا سے السلام علیکم خان په خیر تړي مشي خیر کینی تشریف کینی خان خدمت مولانا سے جو تپوس تر راغله ماتا ګرده کې درد کی او ډاکټر راته ویلي چې روزي منی سنور به خراب شي ما چې شریعت کې څه دغه نو زه ورته خان بالکل منی بالکل او چې ډاکټر ویلي چې بالکل منی خان ستا اجازت تے مولانا سے بالکل کی رنگ بھی خانہ دے حالانکہ دا خانان اور رنگ تکسیر خانان اور رنگ بخینا رنگون زمون خی زمون رنگون خی رنگ دا غریب خی سوک چی مشقت کئی محنت کئی طول اور از مزدوری کئی رنگ دا غ خی لا دا پشکال دا چندخانہ کو دی پرسیدری کی پراتی دی رنگ زمون نظر تواما جو مولانا صاحبہ تب ہم ایمان دا قاضی ابو یوسف غند پیدا کرے قاضی ابو یوسف تا بادشاہ را گئی ورتوے حضرت جامعت فی نہار رمضان در رمضان میاشتا دورد میں جماع اکڑا مد پر څه حکم دے قاضی ابو یوسف ورته حکم ہوئے عالم دا سے پکاری قاضی دا سے پکاری قاضی ابو یوسف ورته وئی وعلیک ان تصوم شہرین متتابعین ورته بادشاہ پتا لازم دی چې په میاشتې به پر لپسې روزي نیسي
دو میاشتې روجي نه آمدنا وصدقنا بادشاہ لاړو چې بادشاہ لاړو انور قاضیان ورته وایي چې حضرت ته خطا نشي د کفاره ترتیب دا دی چې اول تحریر د رقبې دی مړی به آزادوي که مړی نو بیا 2 میاشتې روجې نیولې روجې نشوي نیولی بیا شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکوي نو تا د مړی خبره پکې ونه کړه او ان تصوم شهرین متتابعین دی ورکوي قاضي ابو یوسف ورته وایي خطا شوی نه تاسو نه پوهېږئ دا خو بادشاه زرګونه مړیونه ور سره دي که مې ورته علاج د روجې خوراک مړی ازادول ښودلی وی په دې روجو کې یوه روجه م د بیا نه نیوه هره ورځ به یې مړی ازادولی او روجې به یې خوړی نه دله داسې فتوا ورکه چې د ملا ډوکې ودردېږي خدای مرک کا چې ورک شي کښېنه کښېنه څه بلای دغه کې څه بلا ولاړه ده دې ځای دې کې څه چل دی نه خلک خبره نه خلک خو دې خوا هم ډېر ولاړ دي دغه ځای قاضي ابو یوسف وویل چې دا خو بادشاه دی دله داسې فتوا ورکه چې د ملا ډوکې ودردېږي چې آینده دپاره دی په اسلام کې بیا داسې کار نه نن زمونږ ایمان غریب له ډېر تیز دا جماعت دی د غریب سړي بیړه تباه شي په منځونو کولو چا مو نه وي او نه په اخبار کې فوټو راغی چې دا غریب منځ کوي لګیا حضرتان کبھی اودس ولاڑی پہ اخبار کی فوٹو راوی کے دائیں سے بائیں کھڑے ہیں اور بائیں سے دائیں سے بائیں کھڑے ہیں اور بائیں سے دائیں کھڑے ہیں عزیزان والتا منگم داسی منگا جو غریب کال 12 میاش تیرا پسی ولاڑی واللہ کدے سڑی زوئے را تخکاری او سرمایدار چې صرف د اختر مانځل راشي نو د اختر په ورځ کې خیال وکړي غریب سره څوک اختر مبارک ا سرمایدار نه بټول کې